په مزار شریف کې د نفت او ګازو له انسټیټیوټ څخه 102 تنه محصلین د 2 کلونو زده کړو تر بشپړولو وروسته له 14 ټولګي څخه فارغ شول او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې تړاو جوړ شو مراسمو کې ګډون کوونکو ویناوالو فارغانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ وویل چې هیواد تر بل هر وخت ډیر لوستو ځوانانو ته اړتیا لري. دوی د یادو ځوانانو مسؤلیتونو ته په اشاره زیاته کړه چې په ټولنه کې د دغو ځوانانو هڅو او نوښتونو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي او دوی باید له خپلو زده کړو څخه اغیزمنه ګټه واخلي. امروز ما نیاز داریم به جوانی هدفمند و پرتلاشی که به خاطر خدمت رسانی به ملت مظلوم افغانستان دست به کار شود. امروز جوان ما این فراغت را ادای مسئولیت نگویند، بلکه این فراغت امروز شما ابتدای مسئولیت شماست. محصلین گرامی که امروز فارغ میشن، برای خودتان، برای والدینتان و برای جامعه و نظام شما اشد نیاز دارین. محصلین گرامی که امروز شما فارغ میشن، در جایی که شما استخدام میشن شما تعهد و مسلک داشته باشین. چرا که نظام اسلامی سر شما مصرف کردن. علم پاک شیدی هغه ځای نمومي، قرار نمومي مگر په هغه ځای کې چې هغه زړه پاک وي. الله جل وعلا شانو دې موږ تاسو ته پاک زړونه را نصیب کړي تر څو چې په هغوی کې د علم خزانې را سره یوسو او علم را سره پکښې کې ځای شي. محفل فراغت 102 تن از فارغان سمستر خزانی سال 1404 هجری شمسی انستیتوت نفت و گاز بلخ است. ما در سمستر خزانی سال 1404 هجری شمسی در انستیتوت نفت و گاز بلخ از 4 رشته در دوره انستیتوت مجموعاً 64 تن و از 4 رشته در دوره لیسه ما مربوط دپارتمنت استاد شاگردی 38 تن از متعلمین را فارغ دادیم. له بلې خوا د نفت او ګازو انسټیټیوټ فارغانو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ د دوی لپاره د کار زمینې د برابرولو غوښتنه وکړه. ما صنف 14 فارغ شدیم و امیدوار هستیم که در آینده انشاءالله تعالی بتانیم ما کمک و همکاری خود به جامعه داشته باشیم و از مسئولین امارت اسلامی هم صمیمانه تقاضا میکنیم که در قدم نخست با همکاریشان که امروز ما در یک جایگاه رسیدیم و ثانیاً ای که زمینه برای ما مساعد شود که در جامعه خود خدمت بکنیم و فرصت اشتغال باشه. غواړو دغه ادارې د امریت نه چې د افغانستان په سطحه ده موږ ته د کار زمینه برابره کړو تر څو د خپل دغه حقوقو نه برخمن شو. د یادونې وړ ده چې دغه فارغان د بلخ ولایت د نفتو او ګازو انسټیټیوټ له بیلابیلو څانګو لکه د برېښنا انجینري، د تعمیراتو، د موټر ترمیم، د نفتو او ګازو، د کانونو او له نورو برخو څخه فارغ شوي دي.